ننګرهار والي شاه محمود میخیل د اهل هنودو مشرانو سره د ناستې پر مهال هغوی ته د هر ډول قانوني همکارۍ او بېلابېلو برخو کې د سهولتونو رامنځته کولو ډاډ ورکړ. دغه ناسته چې د سلواغۍ په 9 جلال آباد شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه، پر مهال د ولایت مرستیال تمیم عارف مومن، دفتر رئیس مطیع الله احمدزي او نورو مسؤلینو هم شتون درلود. د اهل هنودو په استازي اقبال سنګ او جسبیر سنګ ننګرهار والي ته د نوې دندې مبارکي ورکړه او ورته په خپله برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. دوی زیاته کړه د نورو هیوادوالو په څیر خپلې خاورې ته ژمن دي او د خدمت کولو ترڅنګ هر ډول قربانۍ ته چمتو دي. ننګرهار والي شاه محمود میخیل د اهل هنودو له وطنپالۍ او ملي احساس څخه مننه وکړه او ډاډ یې ورکړ چې په ټولو قانوني برخو کې به ورسره د همکارۍ ترڅنګ په بېلابېلو برخو کې سهولتونه برابر کړي. نوموړي همداراز اهل هنودو ته ډاډ ورکړ چې ستونزې به یې له نږدې واوري او په حل کې به یې لازم اقدامات ترسره کړي. په دغې ناسته کې د اهل هنودو اړوند سلطانپور، چینو، خونزي او نورو موضوعاتو په اړه خبرې اترې او بحثونه وشول.